نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح ومونتلی شو که نه نو 2 صحابه کرام یې ملګري کړو وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیری وکئ چې مسلمانانو فتح ومونتله تاسو لاړ شئ مدینې منورې ته او هلته زیری ورکئ چې مسلمانانو فتح ومونتله په دې کې یو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو دوی چې لاړه که نه نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي دوی چې مدینې منورې ته رالو او موږ له یې زیری راکو چې مسلمانانو فتح ومونتله نو موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی عنہ باندې خاورې په جنت البقیع کې اړولې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزا له تکنه نو لوري ډیره زیاته ناجوړه ورقیه رضی الله تعالی عنها د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تنو دا ډیره زیاته ناجوړه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وته زموږ سره غزا لمزه ته پاتشه ته د رقیه خیال ساته نوی اسامه رضی الله تعالی فرمای وای چې کله زمون لزیره د جنگ بدر د فتح راغې کنه نو په دغه ټایم کې مونږ په جنت البقیع کې د نبی اسلام په لور باندې خوري اړولې چې دا زیره راته میلاو شو دا زیره راته میلاو شو نو 2 صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته ولېګل او دا زیره ورکو مسلمانانو فتح ومونتله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره قیدیان مرګري کړو او را روان شو مدینه منورې ته قیدیان مدینه منورې ته راوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره څه وکړو د دې سره څه وکړو پریدو قتل کو څه چلو کو نو عمر رضی الله تعالی خپل مشوره وکړه وی د الله پاک پیغمبره زما رای داده او زما مشوره داده چې زه به توره راوالم زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشته دار دي د هغې نه به زه سرونه ووم قتل وي ټول وجنو زه به خپل رشته دار وجنم ابوبکر به خپل رشته دار وجني هر څه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته به خپل رشته دار ووجنې توره به راوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه رایستلي یو دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی د الله پاک پیغمبره هر یو تن به پاسې او د خپل رشته دار نه به سر ووایي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي مال مشوره راکې د قیدیانو سره څه وکړو ابوبکر رضی الله تعالی پاسې دو د الله پاک پیغمبره زما مشوره داده چې فدیه به واخلو آزاد به کو فدیه به واخلو آزاد به کو زمونږ د نسب خلق دی زمونږ د قبیله خلق دی کې دې شي سبا ایمان راوړي نو کې دې چې دوی ایمان راوړي او فدیه واخلو مونږ به مسلمانان نورم مضبوط کو اصلحي پیوالو نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه وی د الله پاک پیغمبر فدیه به واخلو آزاد به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمره ته چې کنه نو ته د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتی ستا شان د حضرت نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په شان دی نوح علیہ السلام چې د خپل قوم نه ډیر تنگ شو کنه نو بد دعا وکړه وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الله زمان د قوم نه په مخ د ځمکه باندې ولاړ کور مپرید الله نخنیم سو کاله مې ورته تبلیغ وکړو سیوا د یو څو تنو چې هغې ایمان راوړی الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي الله ولاړ کور ته پرېمه ده په مخ د ځمکه نوح علیہ السلام چې تنگ راغی نو د خپل قوم خلاف داسې خیرې کړی وي او موسی علیہ السلام بد دعا کړې وه وی ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم الله په دې مالونو باندې ورلا مهور ولا دا مالونه ورله ختم کا په دې زړونو ول الله مهر ولګو چې دنه نه بعد د سره ایمان نه راوړي الله دا زړونو ول مهر ولګوا دومره تنگ کړم دومره ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي الله په دې زړونو ول مهر ولګوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر استا شان چې ده کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغه د خپل قوم نه تنگ را لبد دعا ورته وکړه تم د خپل قوم نه چې تنگ را لین ته وای سرونه تیرو
ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وستا شان چې د کنه نو پشان د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام دی ستا شان داغي پشان دی وی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم د پاره دعا غواړي کنه ډیر نرم دی له ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام فرمایي و فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم الله چې زما تابعداري وکړه دا خو زمانه دی الله دا خو مسلمان دی خو الله چې څوک ستانه فرمانی کوي کنه نو ته غفور رحیم الله کو بخینه بیا مبخه کو چا زما تابعداري وکړه فإنه مني دا خو زمانه دی خو الله چا چې ستانه پرمانی کړي نو بیا هم ته غفور رحیم بخلی شي ابراهيم عليه السلام داسې دعا وختي وا او عيسى عليه السلام څه فرمایله و ان تعذبهم فإنهم عبادك عيسى عليه السلام په فرمایي الله کو ته ول عذاب ورکه خو ستا بندگان دستانه څوک تاسو نشي کولای دا عیسایان ستا بندگان دی الله کو تور له عذاب ورکاین ستانه څوک تاسو نشي کولای هو ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کو بخنه دی ورته وکړه ته ډیر زور ور ذاتی نو بخله هم شي نو معنی دار چې الله کو عذاب ورکیم ستا اختیار خو کو الله او دی بخل نو خبي ځکه ته ډیر زور ور ذاتی نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي او استا شان پشان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی بهر حال نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوخه کړه وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو کو قتلویم تاسو ته اختیار کو فدیه ته اخلیم تاسو ته اختیار خو نبی علیہ السلام فدیه غوړه کړله فدیه بیا د الله د طرفه رټن رااله ځکه چې بعضې کسان داسې چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیه خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالی د طرف نه رټن رااله سخت رټن رااله نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ناست یو جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کوم خبره جوړی تاسو سترګونه ولې وخت کې بهيږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالی ته مشوره د عمر خوخوا چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا چې کو فیزه ته اخلي نه غسته شي ځکه د الله تر طرف نه عذاب را نه غي ځکه چې اختیار را کړی شوی وو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وي نو سیوا د عمر نه بالا بل څوک نو بچي سیوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچي بهر حال فدیه واغستا د فدیه حساب چې دام بیا د حیثیت موافقو چې څومره فدیه به د کس نه اغستش نو د سلور زرو نواله تر زرو درهمو پوری فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کې خوده شو چې څوک مالدارو نه هغه به سلور زره فدیه ورکي چې ډیر زیات کمزور دي نه هغه به زر روپۍ فدیه ورکي او چې بالکل طاقت نه لري هیڅ شی وسره نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیه نه عزت تاسو اړو سور کوي ما او کم کسان چې لیکل کولې شو کنه لیکل کولې شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیہ السلام هغه کسان منتخب کړو وستاسو فدیه د زموږ مشکومانو ته لیکل خو په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغه لیکل کولې شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وستاسو فدیه دا شو چې تاسو دی کسانو ته لیکل خو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه شان لیکل زده کړو د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړو دا غي دا فدیه کې خوده شو بهر حال خلق پراتو او فدیه به ورکول او خپل قیدی به د ځان سره بوستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپل قیدیانو لګل کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نو دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و نو د خزه چې مواد د نبی علیہ السلام بیبي لور د نبی علیہ السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند د فدیه د پاره خپل د سرو زرو هار ولېګو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د هار راغی کنه او داسې ورته وکتل ځکه چې د هر قیدی به فدیه راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کې خوده شو اذا الله پاک پیغمبر دا د پلان کې قیدی فدیه راغلی دا قبول کړه آزاد کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا
فدیه راله د ابوالعاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده هغه آزاد کړئ. نبی علیہ السلام چې داسې وکتل نو هاري مخې ته پروت دی. هغه هاري راواغستو او داسې په لاسو کې اړه وراړو جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي. داسې د ښار ته ګوري او جاړي. داسې صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام ښار ته ګوري او جاړي ولې. نو صحابه کرامو دې تپوس کو د الله پاک پیغمبر زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شو ولې جاړي څه وجه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر دسی اړه وراړو په لاسو کې یره کوي ستاسو خوخی کنه نو دا هر دی قیدی ته واپس کړي او دې دسی آزاد کړي. وی دا هر چې دا د خدیجه ده د نبی علیہ السلام چې کومه بیبي وا خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوی و دی وخت کې او دا زینب رضی الله تعالی چې کله و دی د کنه د دالور د خپل خار د خپل لور ته ور کړي. نو چې د دې خاون گرفتار شو نو هغه د فدیه د پاره نبی علیہ السلام لرولېګو. وی بابا ته وای چې دا والا زما خاون آزاد کا. نو نبی علیہ السلام چې خار ته وکتل خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو نو په جړا شو هاري په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه وخت کې بيدي. نو صحابه کرام ته فرمایل وی کو ستاسو خوخه د خار واپس کړي دی قیدی ته د قیدی د آزاد کړي د قیدی د آزاد کړي. صحابه کرام هار راواغستو ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ ورکو وی دا واخله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکا زما لور زمانه مکه کې پاتې شوی دا غي له واپس ورکا. او د ابوالعاص رضی الله تعالی دا ډیر غیرتی وو ډیر غیرتی وو په د باندې د مکه کفار وس کړي وو. وی ته د نبی رسول الله دی لور له طلاق ورکا وسی په کړي وو خو دوی ز طلاق نشم ورکولې. وی زه به د زینب په شانتي خزه بیا چرته پیدا کما زه دې له طلاق نشم ورکولې. د ابو لهب په زمانو باندې د نبی علیہ السلام لورګانې واده شوي کوئی دې نشي وي نو ابو لهب زمانو ته وی دې له طلاق ورکای. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورګانو لغي څه ورکو رقیه رضی الله تعالی عنها د ابو لهب زوی طلاق ورکو خو لا واده شوي نه و بیا سره عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح وکړه. نو دی ابوالعاص ته د مکه کافر ویل وی د نبی رسول الله دی لور له زینب له طلاق ورکا خود طلاق نه ورکا وی زره زینب په شانتي خزه به چرته عموما داسې خزه زنشم پیدا کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه خار واپس ورکو وی دا والا او لاړ شه مکی ته ځه ستانه مونږ پیډیا نه اخلو خو چې دا وعده را سره وکړه چې مکی ته لاړ شي ماته به زما لور را لېږي زینب به مال مدینه ته را لېږي د ورته زما در سره وعده ده. هاري راواغست او راغی مکی ته بغیر د فدیه نه چې راغی خپل رور ته وی زینب رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام له ورسوه مدینه ته ولا ورسوه. زینب رضی الله تعالی عنها غیرور روانه کړه سزا پورې بوسته هغه طرف پس نبی علیہ السلام دوه صحابه کرام را لېږلي وو هغه بیا د نبی اسلام لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورسوله. دغه ابوالعاص ایمان په دې مقرانه وړو د ډیر مالدار او غټ تاجر او د بشام ته تجارت لته نو یو په تجارت پویدو دویم امانتدارو نو خلکو به سره ډیری پیسې ورکولې چې رپونګ پکې تجارت کوا. نو د شام ته تجارت لته بیا واپس د شام نه چراتل کنه نو د مسلمانانو د قافله باندې ورالو نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو د سره چې څومره د تجارت مال هغه ټولتي واغستو او شپه ونه د هغوی نه پټ شو چې ته ما ونه وجني پټ شو مدینه منورې ته د شپې راغی چې د شپې راغی نو زینب رضی الله تعالی ځان را ورسو خپل خزي چې هغه ځان را ورسو د شپې هغه ځان را ورسو نو چې کله د سار مونږ وشو کنه نو خزي داسې د پردې نه به اخواوي نو چې د سار مونږ شو نو د خزو د زین आवाज وشو بما ابوالعاص ته پناه ورکړي د څوک به ورته سوای نه نبی اسلام چې د आवाज ووري دوی د خو زینب نه ده د आवाज خو زما لور زینب ونکو ابوالعاص کوم د خو مکه کې دی ویجی دا زینب ده زینب رضی الله تعالی आवाज وکړو وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړي د ګوره څوک ورته سوای نه نبی رسول الله صحابه کرام ته داسې مخامخ شو وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر يم چې ابوالعاص راغلی دی نیم خبر او دک आवाज چې تاسو وورید او خبر شو چې ابوالعاص راغلی من دک आवाज وورید خبر شوم چې ابوالعاص راغلی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي نو هغه ته صدا پناه ده نو لہذا ابوالعاص ته هم پناه ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب رضی الله تعالی ورغه وی زینب ابوالعاص خو راغله دی ډیر زیات عزت وکا خو ځان خواته به نږدې نه پریدي ځکه ته په د باندې حرام دی کافر دی او ته مسلمان یې ځان خواته به نه پریدي
زینب رضی الله تعالی د ابو العاص رضی الله تعالی ډیر زیات احترام او عزت وکړو. کوم مسلمانانو چې مال اغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو تاسو خو خې دی ابو العاص د مال واپس کړئ اگر چې تاسو ته جایز دی خو کو خپکیږي نه نو دا دلا ورکړئ. مسلمانانو ټول د خپل کورونو لوخي راو چلولو چا یو شی وړو چا بل شی وړو چې څه وړو کنه هغه ټول راړ ابو العاص ته ورکړو. ابو العاص په دغه موقع باندې غوونه کو هغه سامان راوغستو مکې ته راغی. چې مکې ته راغی خلکو ته داغي امانتونه ورکړو سامانونه ورکړو چې ټول امانتونه خلکو ته ورکړه کنه بیا आवाज وکړو په ما باندې د چا حق باقی شته دی خلکو ورته نه تا مونږ ته هر څه واپس خپل را ورسول وی در مقدار څه کنه په ما خو چا حق پاتې نشو کنه نه وی ووري اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویلا وی زه د الله او د الله پر رسول باندې ایمان راوړم تاسو هم گواشئ ما ایمان راوړی دی. نو چا ورته وی په مدینه کې دی ولې ایمان راوړو چې مکې ته رالی دلته وی کو په مدینه کې می ایمان راوړی وی کنه نو تاسو برابر باندې دا الزام لګاو چې زمونږ مالونه وړو هغه ازمولو هغه قبضه کول نو په دې باندې مدینه ته لاړ چې زه گرفتار شوم مسلمان شوم. وینا التم ایمان زکه نه راوړو چې لومبه تاسو د تاسو حقونه ورسوم پس دا غي نه سره راوړم ایمان راوړم. او بیا لاړ مدینه منورې ته په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې څنګه لاړ کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړه ده پیدا ستا خزه ده چې تام ایمان راوړو تاسو یو بل جایز یې. نو په قیدیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زم هم راغله ابو العاص رضی الله تعالی دا رنګ په قیدیانو کې د نبی علیہ السلام ترم راغله عباس رضی الله تعالی عنہ دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنہ خو ډیر مضبوطو لوړ قد دنګ او مضبوط هم او د چې کم صحابي گرفتار کړو هغه بالکل ټپ ټپ نره وچ سړی و. نو نبی اسلام هغه صحابي ته وی ویل کې زما د اتر دي څنګه هټینګ کړي دي نه استاد راټینګولو نه دي ته کمزور دي خو ډیر چاک دي څنګه گرفتار کو پیدا الله پاک پیغمبر چې په عباس می عمله وکړه کنه مانو شو راټینګولې مانو شو راټینګولې خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چرته پیجندم ناغه زما سره کابو کو او غب گی پیرا سره وتاړو خو ما نه پیجندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا خو فرشتہ وا دا خو فرشتہ واستا مدد لبا جنگ بدر کې رااله. نو عباس رضی الله تعالی گرفتار شو نو چې کله د مدینه منورې ته راوسته شو کنه نو د بدن باندې قمیص نو بدن کمیس نو د نبی رسول الله په طرف بدن باندې نو په دغه کمیسونو د خلکو راوړو په باندې کمیس نه پوره کېدو ډېر دنګ لوړو کمیس په نه پوره کېدو. نو د عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي د منافقینو سردار دیم د بدن ډېر غټه لوړو دا کمیس به پوره شو ناغه خپل کمیس راوړو عباس رضی الله تعالی عنہ ته واغوندو. دیو جنا دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کله مړ شو کنه نو نبی رسول الله خپل کمیس وېستو هغه ته کفن پکې ورکو دغه منافق ته نبی رسول الله په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی. دا دیو جنا چې نبی رسول الله د دغ احسان په ځان باندې نه پرې خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترته د قمیص ورکړو نبی رسول الله د خپل قمیص په مړی نه باندې ورکو. دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول نو د قمیص په عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی و نو دې داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جخ جخ تړلی وو. نو نبی علیہ السلام چې د شپې کمزای کې اودو د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی عنہ په دغه کوټه کې گرفتار و نو دله د لاسونه داسې جخ تړلی شوي وو که نه د زویرګۍ کو د عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې زویرګۍ کو نبی علیہ السلام څه ویل نه خو خوب ولا نه ورته د تر اوازونه چې اوریدل کنه د تر پریاد اوریدو اوس قیدی د خامخه د نورو قیدیانو سلوک په سره کیږي نو داغه لاسونه جوخ تړلی شي او هغه پریاد کو نو نبی رسول الله ټول شپه اوریدا خوب ورل نه ورته چې د تر پریاد په وګوراتو صحابه کرام پوه شو چې نبی رسول الله سلام له خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی پرانستو چې پرانستو او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګي غلې شو کنه نو نبی علیہ السلام په آرام سره د شسترګي ورالې دا د تر سره مینه ده ښا دا د نبی علیہ السلام د خپل تر سره مینه ده چې دا غز ورګي اوریدو نبی علیہ السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلې. نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو ته ترخ کاری لوی دشمن خلکو ته د تر زویخ کاری دا وې زما تربور دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې تر په مثل د پلار دی پلار
څنګه چې حق د پلار دی دغه شانتې حق په تا باندې د تره هم دی. نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تره سره او د تره د زامنو سره دي. اسلام څه وایي مونږ څه وایو؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تره په مثل د پلار دی او مونږ وایو تره د تره زوی دا تربور دی، دا مې تربوران دي. نبی علیه السلام له خوب تر هغې پورې نه ورته تر څو چې د عباس رضی الله عنه زویرګې خطو. نو صحابه کرامو نبی علیه السلام سار شو. نو صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وفرمایل دا الله پاک پیغمبره د عباس رضی الله عنه فدیه منالو، د عباس نه فدیه ستا تر دې نه فدیه نه اخلو، دې به دې آزاد کو. نبی علیه السلام وفرمایل نه فدیه خو به ته اخلی، فدیه به ته اخلی او د ده نه به ډېره اخلی. یوازې به خپله فدیه نه ورکوي، دوه سره ورېرونه ګرفتار دي، د ورېرونو فدیه به هم دی ورکوي، د نوفل او د عقیل فدیه به هم دی ورکوي. نو عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی وراره ولې خپل ولي د پکې ذکر باندې ډېر رګ دی، مطلب دا دی چې خپل دې ماف کوي راته نه د نور نه را باندې هم ډېر رګ دی. وی ما سره پیسې نشته ته وراره به باندې فدیه ډېر رګ دی، ما سره پیسې نشته. نبی رسول پیسې سره نشته؟ وی نه. وی ښه زما چاچی چې د کاکی ته چې راتلی او ام الفضل ته دی ویلو تا دواړو هلته کې درشل سره هغه پیسې خښې کړي، هغه څه دي څومره پیسې خو خښې کړي دي. عباس رضی الله عنه وی تا ته څنګه پته ده؟ اخو زه دې خبر یم هغه دې خبر ده، زه د کور راتلم هغه پیسې هلته خښې کړي چا هم نه یې لیدلي، ته خو په مدینه منوره کې ناستې تا ته څه پته ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما ته زما رب ویلي دي. عباس رضی الله عنه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړم. چې ایمان یې راوړم بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پاکه پیغمبره دا فدیه را باندې لږه کا، زه خو تا ته پاتې راځه د مخکې نه مسلمان وم خو د خلکو په زور ځان سره راوستی وم. نبی علیه السلام هغه معامله دي د الله سره ده چې ته مخکې نه مسلمان وي او که نه وي خو که ته وي نو الله به درنه د دې نه دوچن بدله درکړي. د دې دوچن په یو ځای بیا مال غنیمت راغی نو عباس رضی الله عنه سره صادر خور کو دومره پیټه تی واغس چې عباس رضی الله عنه سره روانو په مشکله باندې روانه په مشکله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عباس رضی الله تعالی عنہ زما تر دی الله رحم پیو کی مال ډیر خوخته سمره مال ځان سره اغسته داسې خندلی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل د دې بدله بدر الله درکې اضعافا مضاعفه دوچن په دوچندې به الله درکې. عباس رضی الله تعالی فرمایي وی مال الله بیا سل غلامان راکړو چې هغه ټول د کار او د تجارت خلکو سل کسان مال راکو. وی کو زه خبره ما باغی مکه باندې نورم ډیره زیاته فدیه ور کړی و، نور ډیره فدیه ور کړی و.